د ژوند مثال خو د سړي او سړی د شپې د سیند په غاړه باندې د دریاب په غاړه باندې ناست دی شاپر ور سره دی او دته اوس دا پته نشته د سیند په غاړه شاپر پروت دی پای کې دننه څه دي دی خیال دا کوي چې ګنې په دې کې چېرته کاڼي پراته دي کمرې پکې پرتې وي دی دا شپه تېروي دې اوبو ته چې کله سړی کاڼې وراړتی که نه ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي ډېره شپه تېروي وایي مثال هسې ذکر کوي یو کاڼی شاپر نه راغلی او دې سیند ته وراړتی دی دریاب ته وراړتی بل کاڼی وراړتی بل کاڼی وراړتی دا شپه په دې تېروي خو چې کله سهار شي رڼا ولګي او دې شاپر وګوري په شاپر کې صرف یو شي پاتې دی چې کله د پې نظر ولګي هغه یوه ملغلره پاتې اته پته ولګي چې دا خو ټولې ملغلرې وې او ما دې دریاب ته ګزارلې دي زبانو موږ د ژوند هر سکړه او هر میل دا زموږ د پاره ملغلره ده هغه ملغلرې موږ د خپل لاس ته ورکړي هغه ملغلرې زموږ په څه کې ضایع کېږي تاسو په خپله باندې سوچ کوئ